سلامونه وخت مو بخیر ورزشي خبرونو ته ښه راغلاست. په پاروان ولایت کې د آی ټي اف تایکواندو ملي فدراسیون له لوري د پاروان ولایت د بدني روزنې او سپورت امریت په همکارۍ 50 تنه ورزشکارانو ته روزنی سیمینار ورکړل شو. په یاد سیمینار کې د څلورو ولایتونو کابل، پاروان، کندوز او میدان وردګ ورزشکارانو برخه اخیستې وه او 2 ورځې دوام وکړ. د یاد سیمینار موخه د ورزش له اصولو او مقرراتو څخه د ورزشکارانو خبرول او له هغوی سره نوې تجربې شریکول وو. په پای کې د پاروان د تایکواندو فدراسیون رئیس او د کندوز او وردګ ولایت د فدراسیونونو د مسؤلینو په حضور کې هغو ورزشکارانو ته د ریفري سندونه ورکړل شول چې په دغه سیمینار کې برخه اخیستې وه. د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند په بلند آغا حوزه کې د 11 لوبډلو ترمنځ د فوټبال لیګ سیالۍ پیل شوې. د سیالیو د پیل په مراسمو کې د ګرمسیر ولسوالۍ د ورزش مسؤلینو او ګڼ شمېر مینوالو برخه اخیستې وه. د یاد لیګ لومړۍ سیالي د هېواد لوبډلې او لمر فوټبال لوبډلې ترمنځ وه چې یو یې پر یو مساوي پای ته ورسېده. په دې لیګ کې د ګرمسیر ولسوالۍ له بېلابېلو سیمو څخه اتحاد، اقبال، هېواد، لمر افغان، حسین، آریانا، حبیبي، خوشحال، انوري، وصال او افغان لوبډلو برخه اخیستې وه. د لیګ موخه د غوره لوبغاړو په ګوته کول او د ځوانانو ترمنځ یووالی رامنځته کول دي. د والیبال یو ورځنۍ سیالۍ د جمعې په ورځ د تخار ولایت په ینګي قلعه ولسوالۍ کې د استقلال شهر کوهنې، جلګه او د خواجه بهاودین د الف او بي ټیمونو په ګډون په لاره واچول شوې. د دغه لوبو د پیلولو موخه د ځوانانو یووالی او ورزش ته د هغوی هڅول وو او په پایله کې د استقلال لوبډلې د سیالانو لوبډلې ته په ماتې ورکولو سره د ډیرو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د دې سیالیو اتلولي خپله کړه. د کندوز ولایت د مرکز اړوند د کټخیلو مکتب لوبغالي کې د بدني روزنې او ورزش ریاست او د فوټبال فدراسیون په همغږۍ د 14 لوبډلو ترمنځ د فوټبال تورنمنټ د جمعې په ورځ پای ته ورسید. د پایلوبې په مراسمو کې د کندوز ولایت او بدني روزنې او سپورت رئیس قاری عزت الله سینان، د اطلاعات او فرهنګ رئیس مطیع الله روحاني، نورو مسؤلینو او ګڼ شمېر مینوالو برخه اخیستې وه. د تورنمنټ پایلوبه د رنګ فروشانو ټولنې او کټخیلو لوبډلو ترمنځ وه چې د یو یې پر یو مساوي پای ته ورسېده. یاد تورنمنټ 15 ورځې دوام وکړ چې موخه یې د لوبغاړو ترمنځ د تجربو شریکول وو. په پای کې غوره لوبغاړو او لوبډلو ته کپونه او میډالونه ورکړل شول. د تخار ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت او فوټبال فدراسیون په ګډه همغږۍ د چهاردرې او اشکمش ولسوالیو د فوټبال لوبډلو ترمنځ د اشکمش ولسوالۍ په ورزشي لوبغالي کې دوستانه سیالي ترسره شوه. د دغه سیالۍ موخه په نوموړي ولایت کې ورزش ته وده او د لوبغاړو ترمنځ د یووالي روحیې پیاوړي کول وو. د یادونې وړ ده چې د اشکمش ولسوالۍ لوبډله وتوانېده چې خپلې سیالۍ د چهاردرې ولسوالۍ لوبډلې ته په 1 ګول ماتې ورکړي. د سمنګان ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت او والیبال فدراسیون په همغږۍ د 14 لوبډلو ترمنځ د نوموړي ولایت په ورزشي جمنازیوم کې د والیبال سیالۍ پیل شوې. د یادو سیالیو د پیل په مراسمو کې د نوموړي ولایت ورزشي مسؤلینو ګډون کړی و. د دغه سیالیو د پیل په لوبه کې تخت رستم لوبډلې خپلې سیالۍ د محصلینو لوبډلې ته د 3-0 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه او لومړی سیالۍ یې وګټله. باید یادونه وشي چې د دغه سیالیو موخه ورزش ته د ځوانانو هڅول وو او دغه سیالۍ به څو ورځې نور هم دوام وکړي.
نن د جون 4 د افغان کرکټ لوبډلې د نوموتي اتل ګلبدین نایب د زوکړې 22مه کلیزه ده. د افغانستان کرکټ بورډ په یوې خبرپاڼه کې د ملي لوبډلې د وتلي لوبغاړي ته د زوکړې مبارکي ویلي او په ژوند کې ورته د لا ډیرو بریاوو هیله کړې ده. ګلبدین نایب د افغان ملي لوبډلې تکړه لوبغاړی دی، داسې چې نوموړي تر دې مهاله د هیواد په اساساتوب 15 نړیوالې، یو ورځنۍ او 50 نړیوالې شل اوریزې سیالۍ ترسره کړې دي. نایب په ټولو لوبو کې ښه ځلېدلی او تل یې افغان لوبډله په سختو شیبو کې تر اتلولۍ رسولې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د سریلانکا پر وړاندې دوهمه یو ورځنۍ سیالۍ روانه کړې ده. د سریلانکا کرکټ ملي لوبډله په لومړۍ پاڼۍ کې ښه توپوهنه وکړه او د خپلو شپږو لوبغاړو په زیان سره یې 324 منډو هدف ورکړ چې افغان لوبډله به یاد هدف ته ځان رسوي. د افغانستان لخوا بیا محمد نبی او فرید احمد هریوه 2 او مجیب رحمان او نور احمد یو لوبغاړی وسوځاوه. دا په داسې حال کې ده چې افغان ملي لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې سریلانکا ته ماته ورکړې وه. د روانې میاشتې په 9مه نیټه به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له سریلانکا سره وروستۍ سیالۍ ولري. د رسنیو د راپورونو له مخې فابریزیو رومانو د پاریس سینټ جرمین سره د مارکو اسینسیو د تړون د لاسلیک کولو اعلان وکړ. د هسپانوي سوري تړون به 4 کاله وي او هغه به له راتلونکي فصل څخه د فرانسې په لیګ کې لوبیږي. داسې ویل کېږي چې اسینسیو به نن له ریال ماډریډ سره خپله مخه وکړي او د راتلونکي اونۍ څخه به په رسمي ډول د پاریس سینټ جرمین سره یوځای شي. اسینسیو د ریال لپاره 215 لوبې کړي او 61 ګولونه او 32 مرستې ثبت کړي دي. هغه په دې وتوانېد چې د دې ټیم سره 19 ټرافۍ وګټي چې تر ټولو مهم یې 3 د اروپا د اتلولۍ لیګ او 3 د لالیګا اتلولۍ دي.